درنو لیدونکو، نن درته دوه مهم خبرونه لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي چې جنګ ځپلي افغانان لا هم د جګړې په اور کې سوځي او ښکېلو لورو ځانګړې توګه طالبانو ته پکار ده چې د تاوتریخوالي په کمولو سره د سولې پروسې بریا تضمین کړي. یاد سفارت پر خپل ټویټر لیکلي، په داسې حال کې چې د جګړې تر ټولو ډیر زیان ملکي وګړو ته رسیږي، د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. فرانسې په تخار کې پرونی پیښه چې په پایله کې یې لسګونه سرتیري ووژل شول غندلې او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې هر څه ژر باید روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د یادونې ده چې طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د چارې سولې لپاره پیدا شوې هیلې مړاوې کړي دي. او دویم خبر دا دی چې افغان حکومت د ویزې اسانتیا په موخه پاکستان سره خبرې پیل کړي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستاني دولت سره د ویزو برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو په اړه خبرې پیل کړي دي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په جلال آباد کې د ویزې اخیستونکو په ګڼهګونه کې د 12 ښځو په ګډون د 15 کسانو وژل کېدو ته غبرګون کې ویلي چې د بوږنوونکې پیښې هېښ کړي او اوس مهال دوی له پاکستاني دولت سره د ویزې اسانتیا په موخه خبرې پیل کړي دي چې ژر به ستونزه حل شي.